یو بل عرض دا کومه چې د دانش سے په دفاع کې ډیرو خلکو هغه ماته میسجونه کړی دي، هغه دمکینې ماته را کړی دي. زه ما چې دغه خلک چې د دانش سے په دفاع کې هغه د الله دفاع پرې خو د الله خو د دانش سے دفاع شروع کړه او هغه په دغه میسجونو کې ماته کنزل کړی، زما خور زما مور زما خزه د کنزلې دي. نو موږ ته خو دغه خلک چې کوم د ملګری د پالورزي هغه ایجوکیټډ خلک دي، تعلیم یافته خلک ځان ته وایي. موږ ته خو علماء ته جاهلان وایي، لکه ماته بعض خلکو میسج کې دا ویلي جاهل مولا فلان مولا فلان مولا. هغه کې نظم تاسو خو خياران خلک وایي، تاسو ته ځان د تعلیم یافته وایي، ایجوکیټډ خلک ځان ته وایي. تاسو ته په یونیورسيټو په کالجونو کې دا خود لیکيږي چې تاسو پر دې مور کنځي پر دې خور کنځي پر دې خزو کنځي کا رد کړو نو ما کړو، زما مور رد نو کړي، زما خزرت نو کړي، زما خور رد نو کړي، رد کړه ما کړه. نو آیا تاسو دا خو د لکی چې تاسو هغه وکنځي؟ نو زه هم چې دغه تهذیب که تاسو ته درکېدلی شي، دغه تعلیم تاسو درکېدلی شي، نو دا ډېر د افسوس مقام دی. تاسو په خپل خبر باندې سوچ وکړئ. بل خبره چې بعضی کسانو هغه دا ویلي چې که نقصان ورسیږي نو موږ بس خلاف FIR کړو. نو دا زم ویلې شم ځکه چې ماته دمکې ډېر راغلي دي، ډېر دمکې ما نمبر ځان سره سیو کړم دي، ما سره شتم. دا حق زم لرم چې زم دا ویما چې به تاسو خلاف ما FIR کټ کېدل شي، کار قسم چلو شو. یا دا خبره بالکل کټ کړي. نو زما خبره وضاحت په ان شاء الله ملګری و پوښي وي، کڅو په پوي او کڅو په نه پوي عزت کې راځي، دا خپل مرزي ده.